د آخر زمانه پر انسانانو 15 آفتونه. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه راکوله. په هغه کې یې وفرمایل: ای د مهاجرینو ټولنې، 15 داسې خویونه دي چې د هغوی په اړه زه له الله تعالی څخه پناه غواړم او زه یې ډېر اندېښمن کړی یم چې کله په تاسې کې پیدا شي. اول دا چې کله په یوه قوم کې بېحیایي خپره شي نو پر هغوی طاعون، وبا او داسې نوي او رنګارنګ ناروغیانې مسلطه کیږي چې د دوی پلرونو او نیکونو یې بیخي نوم نه و اورېدلی. دوهم دا چې کله په یو قوم کې په ترازو او پیمانه کې خیانت پیل شي نو پر هغوی قحطي، ګراني، مشقت او ظالم حاکمان مسلط کیږي. د ترازو او پیمانې مفهوم ډیر وسیع دی. دا هم د پیمانې خیانت دی چې دوهم نمبر مال د اول نمبر مال په نوم خرڅیږي. یا خریدار ته د یوه شي وعده ورکړل شي خو په مقابل کې تر هغه کمزوری شي ورکړل شي. یا مثلا پر یو ټیټ معیاره شي باندې د لوړ معیاره شي مهر ولګول شي. خلکو ته دا په فکر کې ورکول کیږي چې د دې معیار د هغه بل په څیر لوړ دی او داسې نور په سلګونو خیانتونه چې کله دوی داسې خیانتونه شروع کړي نو پر هغوی قحطي، ګراني، مشقت او ظالم باچاهان مسلط کیږي. دریم خوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایه چې کله په یو قوم کې زکات نه ورکول کیږي پر هغوی الله تعالی باران بندوي. څلورم دا چې کله یو قوم د الله تعالی او د هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی تړون مات کړي نو الله تعالی به پر هغوی یو اجنبي دښمن مسلط کړي چې د هغوی مال به بې له حق ځینې اخلي. پنځم دا چې کله د واک او قدرت څښتنان د قرآن کریم پر قانون فیصله نه کوي او د الله تعالی لخوا له نازل کړو احکامو سره مینه او محبت نه لري نو الله تعالی به د هغوی په منځ کې نفرت او جنګ جګړې واچوي. کتاب افضل الحکایات اول جلد صفحه نمبر 211 او 212.